سلامونه او درنښت. د دې اونۍ په فانوس خپرونه کې یوه داسې میلمنه لرو چې که څه هم په جرمني کې ده خو زړه یې لا هم د کابل له کوڅو، د جلال آباد له میندو، د کندهار د خویندو او د مزار د خاموشو نجونو سره تپېږي. د بن ښار چوپ په فضا ورته د وطن خاموشو ټولګیو خالي چوکۍ ور یادوي. الماني دفترونه له کاره محرومې شوې افغان میرمنې ور یادوي. فعاله او مبارزه میرمنه ګلالۍ مموزه یادوو، سره له دې چې د بن ښار آرامو کوڅو کې اوسي خو د خپلو خویندو د تعلیم، کار، ازادي او د عزت لپاره مبارزه له یاده نه ده ویستې. او دا درد په غږ، دا غږ په اقدام او دا اقدام په الهام بدلول غواړي. کله چې د زده کړو دروازې وتړل شوې، دې د خبرو کړکۍ پرانیستې. کله چې غږونه غلي شول، آواز یې اوچت کړ. میرمن ګلالۍ مموزی نن راته د خپلو فعالیتونو او مبارزو کیسې لري. تر پایه پاتې شئ. اغلې مموزی ډېره زیاته مننه چې فانوس خپرونې ته مو وخت ورکړ. ستاسې د کامیابۍ سفر له کومه ځایه پیل شوه او هغې کومې شیبې وې چې ژوند یې در بدل کړ؟ سلامونه تاسو ته په خیر راغللی او هغه افغانان چې موږ هر چیرته وینئ هغو ته سلامونه او تېر اختر مبارک شه. خوشحاله یم چې تاسې راغلی دلته او له ما سره مرکه لرئ. ډېره زیاته مننه. ستاسې د کامیابۍ سفر له کومه پیل شوه؟ زما کامیابۍ سفر له وړکتوب نه شروع سوی و. زه ډېره وړه جرمني ته راغلې یم. تقریبا 10 کلنه وم چې جرمني ته راغلی یم. دلته مې مکتب ویلی، بیا پس له هغه مې پوهنتون ویلی، ما پخپله اقتصاد ویلی دی. 2 کاله مې په بانک کې کار وکړ. بیا مور سومه، یو څو موده په کور کې کېناستمه. پس هغه مې غوښتل چې بیرته بانک ته لاړه سم، خو دا وختونه ډېر فرق و، سړی وړکی ماشوم ولري. نو ما په عینا په د درس دوره کې مې درس مې ورکاوه په یو انسټیټوټ کې. په همدغه سلسله ما بیا په یو 15 کاله مخکې شورا د بن ته کاندیده شومه. دا په دې هغه کې و چې ما په بن کې زما دا نوم ډېر مطرح و د مکتبونو له طرفه، د مورګانو، د فامیلونو له طرف نه. په خپله دولت زه پېژندلم چې زه دلته یو افغانه میرمن چې دلته لویه سوې او په فعاله ده او په خټه افغانه ده. دوی ته ډېر جالب و چې یو افغانه په داسې یو سطح باندې چې هغه هم د درسي سطح ته ځي، د علم طرف ته ځي. نو دوی زه ډېره او تشویق مې کړم او له ما نه بیا خواهش وسو چې زه د اس پي ډي د پارټۍ غړې سمه. 2 میاشتې بعد یې له ما نه بیا خواهش وکړه که زه بن کې زه ځان کاندید، په هغه وخت کې کاندیدات و په بن کې ځان بیا زه کاندیده کړم. ما نه خواهش وکړه چې زموږ ټاکنه، ولې زه سیاسي هغه نه لرم، تجربه نه لرم، زه کاري تجربه لرم خو سیاسي تجربه نه لرم. خو نه وایي موږ په تا کې دا بلتیا وینو، نو تا موږ کاندیدوو. خو ما ځان کاندید کو د بن شمال کې. نو ډېرې ښې رایې مې ترلاسه کړلې په اولنی ځل باندې چې زه کاندیده شوې وم. نو زه لاړم شورا ته، تر اوسه د شورا غړې یم. د یوې افغانې میرمنې په توګه په اروپا کې ژوند له کومو ننګونو سره مخ دی؟
له ډیرو ستونزو سره مخ ده، خصوصا چې ته افغان یې او په یوه ټولنه کې اوسېږې لکه اروپا کې، نو ته باید دواړه اړخونو ته باید فکر وکړې چې په کور کې یا په ټولنه افغانستان په ټولنه کې افغانه یې او اروپایي په ټولنه کې ته یو اروپایي یې، نو داسې باید یو ژوند سړی باید اختیار کړي چې دواړه ټولنو کې سړی ژوند وکړي، اولاد لوی کړي، دلته هغه خپل افغاني کلتور ورته وښیي. دا ډیر مهم ده چې موږ په خپل افغانان باید هغه خپل کلتور هم باید وساتو او دلته هم باید هغه اروپایي څه چې موږ ته په ژوند کې مثلا کار، ژوند، مکتب، کلتور زده کړې، دا ډېر او دواړه مشکل دي چې په یوه کې باید هغه پوهه باید ولرو. او بعضې افغاني مېرمنې چې هلته راځي بېچارهګانې له ډېرو ستونزو سره مخامخ، دوی دا جامعه ورته بیخي یو نوې جامعه ده، ولې دوی یا بیخي په کور کینی یا بیخي ځان دغه حلقې نه باسي، هغه افغاني حلقې نه باسي، نو دغسې یو ژوند چې دواړه تېري هغه ورته ډېر مشکل ده. او ولې مو سیاسي ژوند غوره که څه شي دې برخې ته راوستی؟ زما سیاسي ژوند، زما خدای دې زما پلار وبخي، جنتونه یې په نصیب کړي، په افغانستان کې په معارف کې کار کوو، کتابونه یې لیکلي دي، ډېر مطرح و د افغانستان په معارف کې، نجونو کتابونه یې لیکلي دي. زما پلار په مصر کې تحصیل کړی و، نو ډېر یو روشنفکره شخصیت و او د هغه مبارزه چې د ارمانونه ګورته وړي دي، هغه کوشش کوم چې هغه څه چې وي هغه پیاده کړم. دا ارزو دا و چې په افغانستان کې امن وي، په افغانستان کې درس وي، په افغانستان کې پرمختګ وي. هغه څه فکر چې زما پلار درلود هغه غواړم چې ادامه ورکړم. صحیح ده، بریاوې درته غواړو. مننه. نن چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه دي لکه د کار، تعلیم او د ازادۍ څخه محرومې دي، دغه حالت تاسې څنګه ګورئ ورته؟ دا حالت په افغانستان کې ډېر غمګین حالت ده. په افغانستان کې مېرمنې خصوصا زموږ نوي وړکي تنکي ځوانان، وړې نجونې مکتب ته نه ځي، هغه څه دي چې ملک پرې ابادېږي، هغه څه دي چې زموږ نیمه ټولنه یې په کور کېنولې ده، امکان نه لري چې یو مور چې درس نه وي ویلی، مور چې تعلیم نه وي کړی، هغه څنګه کولی شي چې خپل ټولنې ته داسې یو اولاد لوی کړي چې هغه د ټولنې ته هغه وکړي، پرمختګ وکړي، ټولنې ته کار وکړي، نو د ټولنې هغه ونسي، ورته یو ستونزه ورته نسي. نو دا هغه څه دي چې زه په دې ځای کې ډېره خفه یم، ولې چې زه د تعلیم و د مکتب لاره مې نیولې ده او خپل ملک مې چې ګورم چې پس له شپږم سم نه نجونې مکتب ته نسي تللی. خو په دې هغه کې تاسو ته وایم چې دا صرف د طالبانو د دې 4 کالو راتګ نه ده، زموږ ټولنې ته له کلونه کار نه ده سوی. یعنی طالبانو هغه څه راوستل افغانستان ته چې وایي د اسلام په چوکاټ کې دي. اسلام دا وایي، یعنی موږ اسلام وایي چې موږ وایي چې موږ مېرمنې خیر ده، موږ به د یوه ټیکري په سر باندې 10 ټیکري درته په سر کو، خو پرېمږده مکتب ته، پرېمږده چې نه، یعنی تر څو چې ته ما مکتب ته پرېنې، تر څو چې زه ستا په کور کې اولاد درته تربیه نه کړم، اولاد درته سالم اولاد نه، خو ته به هم دغه ستونزې وینې، ته به هم دغسې ورکې، ته به هم د پردو مزدور یې. طالبان چې راغلل، ما دا یو هیله وه، یو هیله د یو افغان مېرمنې په صفت باندې، طالبان چې دونه ځان قدرتمند بلي او دونه وایي چې موږ په افغانستان کې موږ آرامي راویستلی، خو دا هم کولی شي چې په افغانستان کې مکتبونه جبري سي،
صحیح دا زما هغه هیلې وه او له هغه نه بدتره سول اوس لا مېرمنې په کور کېناستلې یعنې زما هر څه برعکس برعکس و هر څه چې ما ارمان مې درلوده چې طالبان په داسې هغه باندې دوی کولی شي چې مکتبونه هم نجونو ته هم هلکانو باندې چې په دې کې زموږ پرمختګ ده. نو له بهر نه دغه د ښځو د حقونو څخه دفاع باید څنګه وشي؟ لکه تاسې دغلته یې څنګه مبارزه باید وشي چې د هغوی نجونو حق وغوښتل شي؟ داسې ده چې د نجونو حق غوښتل موږ بار بار له اروپا نه له نورو ځایونو امریکا او دا نور سره لنه هر څه چې افغانان بیرون دي یا اروپایي اتحادیې یا نورې دا د ایبان د هغه د ناري دي چې مکتب خلاص که خبره نه باید دې ته باید چې طالبه ته چې تر څو مکتب خلاص نه کړې ولې چې دا فشارونه ایباني نو تم بقا نه لري په افغانستان چې ته به عمري په افغانستان کې وای په فارسي کې وای بدرد آمد په فارسي کې یو متل ده کنه بتنگ آمد کنه داسې یو څه ده چې تر همیشه پورې خو نه پاتې کېږي. موږ باید سپینې خبرې وکړو. سپینې خبرې دا دي چې باید موږ په هر څه باندې ورته داسې ونه چې هر څه ښه دي. طالب راغلی دی، طالب پر افغانستان په ټوله جغرافیه د افغانستان باندې دوی حاکم دي خو ته چې په ملک باندې حاکم یې دغه ته چې اوس نن په یعنی په رسمیت نه یې پیژندل سوی دا دغه ته چې ته په افغانستان کې نجونو ته حق ورکړې صحیح ده چې افغانستان یو اسلامي جامعه ده خو د اسلام په چوکاټ کې ته باید دا حق ورته ورکړې هماغه ده چې ته تا تر اوسه نه کوم قانون لري ته نه په افغانستان کې کوم هغه دنیا کوم اعتبار در باندې کوي نو دې چې ته خلکو ته نجونو ته پرمختګ راوله چې دنیا در باندې دنیا در سره تعامل وکړي او هماغه ده چې ته په رسمیت پیژندل کېږي نو که ته په رسمیت ونه پیژندل سي ته په افغانستان کې هغه ازادي خلکو ته ورنکړي خو ته به هم یو وخت له بای نه ځې ولې چې انسانان څومره باید نورم تعامل وکړي اولاد بېسواده کور کې څه نه لرم ګدایګران هم زیات شوي دي دومره خلک تعامل د افغانستان خلک یې نه لري. نړۍ پرمختګ ته پر مخ لوري روان دی ټکنالوژي چیرته ورسېده علم څه کوي خو برعکس پر افغانستان د افغانستان پر نجونو د تعلیم بندیز دی دغه زیان څوک ویني؟ د افغانستان ښځې ویني د افغانستان ټولنه ویني ټول افغانستان یې ویني. دا ستونزه صرف د میرمنو نه ده چې میرمنې په کور ناستې وای خیر د نیمه طبقه په کور ناسته ده یعنی په دې باندې باید موږ پوه سي چې هغه میرمن چې تا همغه نجونې چې تا په کور کې نولي هغه شاید له دې نه د 4 کاله دوی پانتون خلاص کړی وای کولی چې دوی ډاکټرانې وای دوی ژورنالیستانې وای دوی خپل ملک ته خدمت کړی وای ولې افغانان عادت لري چې ډیر زر په کار باندې شروع کړي میرمنې ډیر شوق لري درس وایي نو دغه 4 کاله زموږ هغه کار چې کلونه موږ بیرته شاته واچو او دا زیان صرف افغانان ویني صرف میرمنې د افغانستان نه ویني حتی کورنۍ ټول افغانستان په دې باندې ویني یو موضوع نه ده چې زموږ میرمنې په کور ناستې ولې چې تا په کور کې هغه څو په کور کې موږ 2 کاله مخکې په خوست کې زلزلې وسولې موږ یوه ډاکټره په هغه کې نه درلوده ما یو برنامه له مجاهد سره له ذبیح الله مجاهد سره په بي بي سي کې درلوده مالک په خوست کې موږ زلزلې وسولې موږ یوه ډاکټره په خوست کې نه درلوده چې په اسمان وکړي تاسې فکر کوئ چې اوس لا نورم بدتر سوي څه چې وه هغه هم ووتل دغسې زموږ په هرات کې چې په هغه کې زلزلې سولې که نه هلته موږ ډاکټران نه یعنی موږ په هغه مصیبت باندې ګرفتار ټول افغانستان په دې مصیبت باندې ګرفتار ده. نو علت او لامل څه دی چې نړۍ کومې خواته روانه ده ټکنالوژي علم پرمختیا او موږ کومې خواته روانې پر جنو بندیزونه لامل دا دلیل څه کېدلی شي؟ زما په فکر باندې دا یو سیاسي هغه ده سیاسي برخورد دی چې
چې له چا له خوا نه کېږي دغه برنامه د بیرون وي د هر چا ځای هر ملک چې وي خو هغې چاته زللې چاته رسیږي زللې ما ته رسیږي زه باید په ځان باندې پوه کړم طالب باید په دې باندې پوه شي که هر چا که ته له بیرون نه د هغه اخلي دستور اخلي که له دننه ته یې خو ستونزه د چاته ستونزه د خپل ملک ته رسیږي هغه نقص چې رسیږي هغه زموږ ملک ته رسیږي موږ خلکو ته رسیږي باید موږ په خپله باید پوه شو چې زموږ ملک ته څه ښه دي او څه تاسې وګورئ په جرمني کې تنها په جرمني کې نه و په تمامه دنیا کې کورونا راغله جرمني کې یوه اونۍ مکتب بند سو بیا پس لغنه دوی په ټولو مکتبونو کې آنلاین درس شروع کړ کنه جرمنان وایي چې موږ 10 کاله په دغه یوه اونۍ کې موږ 10 کاله شاته وغورځي تاسو فکر وکړئ چې افغانستان 4 کاله دوی بې درسه پاتې دي مېرمنې نو دغه هغه لوی زه په طالبانو باندې دا غږ کوم د یوې مېرمنې په صفت باندې که تاسې د همداره پاتې کوئ تاسې غواړئ چې په افغانستان په خلکو باندې حکومت وکړئ تاسې په افغانستان کې د همیش لپاره پاتې شئ خو دغه بندیزونه په مېرمنې باندې لرې کوي د دغو ټولو ستونزو حل لاره څه ده څه کیدلی شي باید څه وشي او تر څو د ښځو غږ دوامداره او اغېزناکه پاتې شي په افغانستان کې افغانان باید په افغانستان کې له دننه زه نه وایم زه دغه غټې خبرې یا دا باید طالب سره باید کینی باید جرګې باید وسی زه یو وری په خوست کې یا په پکتیا کې چې دا غږ راپورته سو چې میرمنو لپاره حق د نجونو لپاره مکتب غوښته هغه غږ هم خاموش سه دا نور چې بعضې دی باید طالبانو سره باید کې خیر ده که موږ هر څونه ستونزې په افغانستان کې پیدا موږ به له بیرونه کوشش کوو ولې چې موږ خپل ملک ته که موږ آلماني تابعیت لرو خو په خټه خو افغانه یم زه غواړم چې خپل ملک ته کار وکړم ما دومره پوهه زه ما لرم چې غواړم چې افغانستان ته کار وکړم د افغانستان جامعې ته کار وکړم خو ما پرېږده چې دغه څه چې ما په آلمان کې په افغانستان کې پیاده کړم په افغانستان کې د افغانانو نجونو ته کار وکړم خو ته ماته دغه لاره باندې زه نور څه نه غواړم زه غواړم چې نجونو ته مکتب کړم چې خپل ملک ته کار وکړي دا طالب چې پر افغانو میرمنو بندیزونه لګوي بل خواته دنیا پې چوپه خوله ناسته ده دا چوپتیا ولې ده دنیا ولې پر طالبانو فشار نه راوړي دنیا په هغه وخت کې دنیا په طالبانو باندې فشار راوړي چې خپلې هغه مدافع په خطر کې شي اوس طالبان سره تر څه اندازه دوی سره جوړ دي هم امریکا ورسره جوړه ده هم پیسې ورته ورکوي هم اروپا ورسره یعنې تر هغو پورې چې دوی هغه خپله مدافع ولري هغه تر هغه پورې دوی ورسره کومک هم کوي هغه وایي زه ستا په دننه داخلي هغه کې زه هېڅ تا سره کوم ستونزه هغه ستا دا چې انساني حقوقي یو خبره راپورته کیږي او د میرمنو خبرې کیږي د مکتب خبرې کیږي هغه یو زما په شان باندې یو شو ده دا چې واقعا یو افغان په خپله دې باندې دا ورته دونه یو غټ انټرست نه امریکا ته لري او نه اروپا ته لري هغه خپلې ګټې تعقیبوي او په هغه وخت کې د طالب له بین هم بیایي تر څو چې خپلې مدافع هلته ونه یي طالب به له بینه بوسي دا تر هغه پورې دوی سره دغه لاره طالب سره نیول شوې ده افغانو میرمنو یا نجونو ته د آنلاین زده کړو کوم پلان تاسې مخکې هم درلوده یا اوس لرئ نه لرئ ځکه حضوري زده کړې خو بندې شوې اجازه نشته تاسې له دغې طریقه کومه هڅه کړې موږ لکه مخکې مې چې تاسو ته یادونه وکړله موږ له طالبانو له لوړو چارواکو سره هم په خبرو کې شوي چې موږ د افغانستان د ستاسو له سیاست سره ستاسو له کړنو سره موږ دې کې کوم هغه نه لرو
چې ځان پکې ور داخل کړو. خو موږ غواړو چې افغانستان نجونو ته آنلاین درس ورکړو. دوی زموږ خبرې رد نه کړلې چې ولې چې موږ نیکه وو، یعنې ډېر په ډېره ښه لهجه باندې، په ډېره یو آرامه لهجه باندې موږ سره خبرې وکړې. خو دغه خبرې کوم سر ونه نیوه، یعنې کوم داسې ورته هغه ونه سوچي وایي چې اوس صحیح ده تاسې ورته درس. حتی موږ ویلي چې موږ درس ورته ورکړو، تاسې دغه شهادتنامه ورته چې ورته وایي هغه دا تاسې ورته ورکړئ، تاسې له معارف د افغانستان دې ورته کوي. خو موږ دغه نجونې موږ امتحان ته برابروو، موږ تاسې امتحان ترېنه واخلئ. په دې کوم له موږ سره یعنې دغه خبرې خاموشه پاتې سولې چې دلیل به هېڅ څه وي، دلیل یې ماته ورته یعنې حضوري له زده کړو بې برخې او آنلاین له زده کړو د هغې موږ ته ویلي چې د په افغانستان کې اوس فعلا مشکل اجازه نشته. بله، زده کړه، کار او ازادي هغه ارزښتونه دي چې په اروپا او په نورو ځایونو کې عادي ده. خو دغه شیونه بیا افغانو میرمنو ته یو خوب، دا خوب به کله رښتیا شي؟ دا خوب به هغه وخت کې رښتیا شي چې موږ ټول افغانان په دې باندې پوه شو چې علم موږ ته ډېر مهم ده. او زه فکر کوم چې علم ډېرو خلکو ته په کلیو کې هغه ستونزې چې موږ ته جوړې سوي دي، هغه له هغه خلکو نه موږ ته جوړې سوي دي چې درس یې نه ده ویلی. موږ غواړو چې خلک باسواده سي، وطن پرستی باید وشي چې وطن ته کار کول څه دي. هغه وخت کې موږ هغه خپلې هیلو ته رسیږو. موږ هیڅ وخت خپلې هیلو ته ونه رسیږو که لور مې مکتب ته لاړه نه شي. په دې باید موږ فکر وکړو چې زما لور بېسواده، زما راتلونکی باسواده کېږي. زما لور په کور کې ناسته ده، زما ټوله کورنۍ ورسره بېسواده ده. که ستاسې غږ د طالبانو د مشر تر غوږو ورسیږي نو تاسې ورته څه وایاست؟ زه به ورته وایم چې مکتبونه خلاص کړئ، مکتبونه خلاص کړئ، افغانان خوشحاله کړئ. افغانان له تاسو نه خفه دي، افغانان له تاسو نه وطن نیسي، له تاسو نه لرې کېږي. تاسې که غواړئ د یوې افغانې غږ واورئ، خو واورئ د خپلې افغاني خورګانو غږونه واورئ، مکتبونه ورته خلاص کړئ. افغانې نه غواړي، افغانې میرمنې ډېرې فتمنې میرمنې دي، همیش دوی ژړلي دي، له پوړنې لاندې ژړلي دي، خو دې غږ چا نه ده اورېدلی. افغانې د تاسې هر دغه افغان میرمنو تاسو ته ډوډۍ پخ کړې ده، تاسو ته کالي مینځلي دي، تاسو ته په دې مبارزه کې چې تاسې راغلي یاستئ همدغو میرمنو سام درلوده. نو تاسې چې راغلی چې موږ وایو چې تاسې ورونه راغللی، موږ به ازادي وینو د اسلام په چوکاټ کې، تاسې به موږ ته درس و تعلیم هر څه به تاسې موږ ته، تاسې راغللی چې بیرته په قوطي کې واچولي، از موږ نه هر حق واخیستو، خو دغه حق موږ بیرته راکړي. دا خدایي حق ده چې تا زما نه اخیستی ده او ډېر شاته لاړو. او بلې په اخره کې ستاسې پیغام هغو خویندو ته اورو چې اوس مهال په افغانستان کې له زده کړو، کار، تحصیل او له ازادۍ محرومې پاتې شوي دي؟ زما حق دی چې تاسې مه خفه کېږئ. وایي تورې شپې پسې یو رڼا هم راځي. اوس په افغانستان کې په میرمنو باندې وایم چې توره شپه ده. موږ همیش ځورېدلي یو، همیش د یو افغان میرمن باندې، حتی په دې ځای کې ما ته د فامیل نه ویل کېږي چې زه په اروپا کې لوی سویم، تحصیل مې کړی، خو زه هغه د خپل د کورنۍ له چوکاټ نه، د خپلې پښتني توپ چوکاټ نه زه نه یم وتلی چې په اروپا کې، او هیڅ افغانه نه وځي، هیڅ افغانه، که دا تاجکه ده، که دا هزاره ده، که دا ازبکه ده، که دا پښتنه ده، دا افغانه ده او افغانان نه وځي. او تاسې الله به داسې په موږ باندې رحم وکړي، همدغه طالبان به زموږ مکتبونه او غوږونه به یې خلاص شي او ووایي چې مکتبونه خلاص شي. تاسې وګورئ چې تمامه دنیا تغییر کړی ده. سعودي عربستان وګورئ چې د مسلمانانو
مرکز ده. موږ هلته زموږ هغه کعبه ده چې هغه تاسې وګورئ چې نن ورځ څومره تغییر کړی ده. نور مسلماني هیوادونه څونه تغییر کوي او موږ څومره شاته غورځېدلي. او خدای به په موږ باندې او زموږ په میرمنو باندې رحم وکړي چې په موږ باندې هم رڼا راشي. د جرمني په بن ښار کې د ولایتي شورا وکیله مبارزه او فعاله اغلې ګلالۍ مموزۍ ډېره زیاته مننه چې فانوس خپرونې ته مو وخت ورکړ. مننه تاسو نه چې تاسې راغلی ما سره مرکه وکړله. ټوله افغانانو ته ټول هغه چې د میرمنو حقونه مه خورئ، میرمنو ته حق ورکئ. دا ستاسو د کور هم مور ده، هم خور ده، هم میرمن ده. تاسې ورته حق ورکئ. ډېره زیاته مننه چې تاسې راغلئ. مننه له تاسو نه. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو دا وه د فانوس د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښې چارې.